پلان خو اصلا په عموم کې که ووایو چې په درې قسمه ده: لنډ مهاله پلان، منځ مهاله پلان او طویل المدت یا لوی مهاله پلان. نو مونږ د کوتاه مدت پلان دپاره چې اضطراري حالت دی له څاګانو نه استفاده کوو، ځکه چې خلک ډیر ضرورت لري. هغه چې زمونږ امکانات وي نو مونږ هلته څاه حفر کوو، د هغه نه خلکو ته استفاده کوو. دویم منځمهاله پلان چې ده زمونږ د قرغې پروژه وه په هغه کې چې هغه خوشبختانه په حالت تکمیل کې ده. انشاءالله په دغه یوه میاشت کې به هغه تکمیلیږي او موږ به خلکو ته له هغه نه خدمات کوو. بله پروژه موږ د MTPAC په نامه باندې چې مډ ټرم پروژیکټ ورته وایي چې دا د خارجي ډونرانو له طریقه تطبیقېدله چې 70% تقریبا تکمیل شوی، 10% د هغې کار پاتې ده. اول خو له هغو سره موږ تماسونه نیولي چې دوی راسي دغه پروژه مکملا تکمیل کړي. بیا که هغه تر اوسه دوی موږ ته وعده نه ده راکړې یقیني چې موږ دغه پروژه تکمیل کړو، نو موږ له دې نه غواړو چې استفاده وکړو له نیمې پروژې نه. غواړو چې دغه اوبه موږ د مزنګ کارتسي کارتچار ته چې هلته زموږ مشکلات وو دغه اوبه په بله طریقه باندې موږ نقل کړو، له دې نه موږ استفاده وکړو تر څو پورې د خلکو مشکلات په دې باندې حل کړي، چې دا زموږ یو بل پروژه ده. همدا رقم موږ غواړو په ګلباغ کې یو پروژه تطبیق کړو چې د هغه په اساس باندې هغه مشکلات چې موږ په غرب طرف کې یا په 14مه ناحیه کې لرو هغه د هغې په اساس باندې رفع کړو. نو موږ مکمل پلانونه لرو.